عمر غوګونو کې ګوتې ورکې او اذان یې شروع چې اذان یې وکړو نو ځنګل ته وی او ځنګله او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لاره ځو دا لار خالی کړي صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمري مو لیده چې د ځنګل نه تښتېده او مونږ له لاره پرېښوه. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل راوچت شي او مونږ یو جوړه کړې جینۍ دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کړي بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کړي. عمر وی ښه دوه ګوتې چټې ولیکل بیا ویې لیکل چې او دریابه که ته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او که ته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دې اورېدلې ده او که نه. مورخین قسم خوري چې دا چټې دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سر ښکته کړی دی تر نن یې بیا نه دی اوچت کړی.